السلام علیکم ګرانو مینوالو، یو ځل بیا موږ تاسو ته په خپل ویب چینل کراچیوال رنګونو کې هرکلی وایو. امید لرو ایله لرو چې تاسو به زموږ زاړه پروګرامونه ډېر خوښ کړي وي، تاسو به ترې خوند اخیستی وي. نن بیا موږ یو دروند میلمه سره تاسو ته په خپل پروګرام کې حاضر یو چې هغه هنرمند موږ سره نن موجود دی، هغه لیکوال موجود دی چې د هغه سندرې د هغه کلامونه ډېرو غټو غټو فنکارانو ډېرو غټو غټو سندرغاړو ویلي دي. هغه به تاسو هم اورېدلي هم وي او نن به تاسو سره د هغې باره کې موږ خبرې هم کوو. موږ سره په دې پروګرام کې چې کوم میلمه شاعر نن موجود دی هغه د څه تعریف محتاج نه دی. د هغه نامه ده کتب شاه ګروکي صاحب، چې هغه تاسو به د رحمشاه ړومبې البمو کې کم کلامونه، کم غزلې او کمې ټاپې تاسو اورېدلې وي، لکه هله به مې واورې اوازونه د مرګې، رو رو راځه چې راتله، هغه هم د کتب شاه ګروکي صاحب لیکلي دي. نو زه ستاسو زیات ټایم نه لم، زه ستاسو ملاقات کتب شاه ګروکي صاحب سره کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتب شاه ګروکي صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی؟ تاسو خیر دی. کتب شاه ګروکي صاحب، زه ستاسو نه صرف دا یو پوښتنه کوم چې موږ د دې پروګرام دا فارمیټ ایښی دی چې موږ په کراچۍ کې چې څومره هم شاعران دي، لیکونکي دي، هغه د خپل پروګرام ته موږ رابلو او خپلو مینوالو ته د هغې نه خوندور کلامونه موږ ریکارډ کوو او خپلو مینوالو سره شیر کوو. نو تا کتب شاه ګروکي صاحب، تاسو دې پروګرام ته په کم نظر ګورئ؟ ماشاءالله ډېر خوندور، ډېر زبردست، ډېر خلک یې پسندوي، ډېر خلک یې اوري او ډېر خوشحاله دي. کتب شاه ګروکي صاحب، زه ستاسو نه دا تپوس کول غواړم چې ستاسو ډېر کلامونه رحمشاه ویلي وو چې یو ډېر یعنی ښه هنرمند دی، ښه سندرغاړی دی، اوس هم خلک سندرې اوري او ډېر په شوق سره یې اوري. د هغې نه علاوه ستاسو کلامونه نور کومو سندرغاړو ویلي دي چې هغه مشهور شوي دي، خلکو اورېدلي دي، خلکو ترې خوندونه اخیستي وي؟ ماشاءالله ډېر ګلوکارانو ویلي دي، رحمان شاه بیټني ویلي دي، ارشد اکبر ویلي دي، احمد ګل استاد ویلي دي، ګلزار عالم ویلي دي، خیر محمد په لیونی فلم کې ویلي دي او نور کندي کوچۍ تقریبا پوره کیسټ کړې ده، دلراج کړې ده، لکه ډېر ګلوکاران ډېر سینګران دي چې ما غزلې ویلي دي. کتب شاه ګروکي صاحب، نن زموږ مینوالو ته تاسو خپل کم کلام اورول غواړئ؟ بس یوه غزل ده، هغه به ورته وایم. تل می سترګو کې غړېږي، تل می سترګو کې غړېږي، په سوچونو کې مې اوسې، تل می سترګو کې غړېږي، په سوچونو کې مې اوسې، زما زړه کې دستا کور دی، په خیالونو کې مې اوسې، او تا به څنګه د خیال باسم، تا به څنګه هېروم زه، تا به څنګه د خیال باسم، تا به څنګه هېروم زه، لکه وینه د زړه سره په رګونو کې مې اوسې، او زه ژوندی د ستا په نوم یم، محرک زما د ژوند دی، زه ژوندی د ستا په نوم یم، محرک زما د ژوند دی، زړه او تن مې لالیا احساسونو کې مې اوسې، او د زړګي له درد مې هره یوه چړیکه ستا په نوم ځي، د زړګي له درد مې هره یوه چړیکه ستا په نوم ځي، یې سبب زما د اوښکو پر هارونو کې مې اوسې، او یا رانجه شه کتب شاه چې ښکلوم د تل په سترګو، یا رانجه شه کتب شاه چې ښکلوم د تل په سترګو، یا نکریجه شه جانانه چې لاسونو کې مې اوسې. ډېره لا ډېره لا کتب شاه ګروکي صاحب ډېر خوند یې وکړو، ډېره مزه یې وکړه. کتب شاه ګروکي صاحب، ستاسو یو کلام رحمشاه ویلی و چې ډېر زیات مشهور شوی و، موږ ډېر زیات خوندونه ترې اخیستي وو، مینوالو به ترې هم خوندونه اخیستي وي. څه داسې و شهزادګۍ وه که د حسن پلوشه وه چې راتله. نو زه تاسو ته خواست کوم چې تاسو که دا کلام موږ ته په خپل اواز کې واوروئ. شهزادګۍ وه که د حسن پلوشه وه چې راتله، شهزادګۍ وه که د حسن پلوشه وه چې راتله، خدای خبر چې د چا کور ته مېلمنه وه چې راتله، او پرې پوه نه شوم چې انسان و که پری د پرستان وه، پرې پوه نه شوم چې انسان و که پری د پرستان وه، سینګار یې داسې کړی و لمبه وه چې راتله، او خیال نه و که مې ډېر ورته ګریوان کړو سیرې ویرې، خیال نه و که مې ډېر ورته ګریوان کړو سیرې ویرې،
خدای په خپله د خپل ځان په تماشا وا چې راتله دا یو ځل بیا وایي او خیال یې نه و که مې ډېر ورته ګریوان کړو سیرې ویرې خیال یې نه و که مې ډېر ورته ګریوان کړو سیرې ویرې دی په خپله د خپل ځان په تماشا وا چې راتله او کتب شاه به یې تر څو درته صفت د حسن ستایم کتب شاه به یې تر څو درته صفت د حسن ستایم د حیا په نکاح پټه پښتنه وه چې راتله خدای خبره چې د چا کور ته مېلمنه وه چې راتله ډیره مننه ډیره مهرباني کتب شاه صاحب چې تاسو د خپل مصروفه وخت نه خپل موږ ته وخت راوباسو زموږ پروګرام ته راغلی او زموږ پروګرام ته مو ښکلا راوبخله ستاسو ډیره مننه ډیره مهرباني